کلی وطن کې بې تپوسه پیره کلی وطن کې بې تپوسه پیره څوک په پردي پټي کې لار نه کوي د واحد جان دغه شعرونه آشنا د واحد جان دغه شعرونه آشنا دستا په کاڼي زړه کې لار نه کوي. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ګرانو ملګرو، ستاسو ورور ستاسو کوربه واحد افریدی. پروګرام نوم دی پټ لالونه او په پټ لالونو کې مونږ راغلي یو زیړې پټیالې ناننګ کلي ته. ګرانو ملګرو دغه په کوهاټ کې راځي او مونږ سره یو نوی شاعر ده. راځئ ملګرو چې دغه شاعر سره خپله پیژندګلي وکړو، ژوند دې وپوښتو، بیا ترېنه شعرونه ریکارډ کوو ستاسو دپاره. سلامونه مې واخلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو سره زه به خپل یعنې پیژندګلي چې کومه کول غواړم به تاسو سره لنډه پیژندګلي شعر مطابق به وکړم. زما ښکلو شاعرانو زما ښکلو شاعرانو د خپل حقل هوښیارانو د پښتو ژبې یارانو زما ښکلي شاعرانو ورځ شپې کې کمی نشته ورځ شپې کې کمی نشته خو جمعه یې د سرداره نو کم خلک دي هوښیاره نو کم خلک دي هوښیاره پسې ورځ ګوره خیالي اوس کوم پیژندګلي پسې ورځ ګوره خیالي اوس کوم پیژندګلي شاعران مې سر ګلونه ما کتلي تاریخونه اوس کوم پیژندګلي پسې ورځ ګوره خیالي اوس کوم پیژندګلي شاعران مې سر ګلونه ما کتلي تاریخونه کمی نشته د یو بل مونږ راغلي یو کابل زه د کلي در شاخیل یم سجارې کې اسن خیل یم او اوس په زیړه کې اوسېږم للقدر په نوم یادېږم. ډېر ښه ده. دا راته ووایه چې خپله پیژندګلي مو ډېره ښکلي انداز کې وکړه. دغه ملګري به دا پروګرام ګوري په فیسبوک لارې باندې څه به ورته وړاندې کوئ زموږ پروګرام پټ لالونه کې؟ نو زما دوستانو محترمو ځکه د ژبې ادبي په باندې رڼا واچوم نو الحمدلله چې الله پاک ما ته ډېر سره کړي دي. زه چې په کوم شیونو باندې عبور لرم د رباعي نه ونسه چاربیت شته ده، دستان شته ده، کیسه شته ده، نظم شته ده، غزل شته، تغزل غزل شته، نیمکې غزل شته، لوبه شته سره. په دې وخت باندې په دې ټولو باندې زه عبور لرم. د الله ولا فضل له په ما باندې کارم در باندې لیک چې څومره ما کړې ده تقریبا هغه څه د څه کتابونو پاسه ده خو د مجبورۍ د لاسه کتابونه ما یا چاپ کړي نه دي او هغه تاسو ته معلومه ده. بالکل همداسې ده. نو نن پروګرام کې به ورته څه وړاندې کوئ؟ نن پروګرام کې به زه تاسو ته شعر هم وړاندې کړم او رباعي نه به یې تمنا چې هغه وکړم یعنې اب په شعر کې یعنې شعر الفاظ کوي. ګلکاري کوي مستري په دیواله کې نو پرادي غاښونه سله کې دی خوله کې ګلکاري کوي مستري په دیواله کې نو پرادي غاښونه سله کې دی خوله کې او په پرادو غاښونو خوله نه خسته کېږي په پرادو غاښونو خوله نه کیسته کېږي چې خدای خپل درکړي نه وي خپلې خوله کې او سر ویښته ګیره د سپینه غاښ وتلي سر ویښته ګیره د سپینه غاښ وتلي اوس خوله سله پټوي په روباله کې سر ویښته ګیره د سپینه غاښ وتلي اوس خوله سله پټوي په روماله کې هی قادره ځواني نه رځي دوباره هی قادره ځواني نه رځي دوباره بار بار سره ځان ته ګورې په آینه کې. او قبرستان باره کې څه وو هغه کې ملګرو تاسو مطلب چې په خواهش راغلي یو تاسو ته پته چې موږ لرې نه لکه راغلو او داسې تاسو خوشنودي ښه وه چې زه لکه موجوده وم ما سره د شیونه په جیب کې چا وخت وي نو ځکه سره لاړم نو تاسو ته به زه خپلې واقعه ول هغه وکړم چې تاسو ته مې تسلي وشي. په مخکې شعر کې یې چې زه په زړه غمجن یم ځکه ټول خلک غمجن وینم زه په زړه غمجن یم ځکه ټول خلک غمجن وینم زړونو پته نه لګي روحونه یې غمجن وینم او خبره د ایمان ده خبره د ایمان ده د الله نه یقیدو یقین را دې شي په زړه کې همیشه د ندیدو یقین خبره د ایمان ده د الله نه یقیدو یقین را دې شي په زړه کې همیشه د ندیدو یقین په ظاهره خلک خاندي په ظاهره خلک خاندي خو یو تن پکې روغ نه وینم زه په زړه غمجن یم ځکه ټول خلک غمجن وینم. یوه پاڼې نه غورځېږي د الله حکم بغیر یوه پاڼې نه غورځېږي د الله حکم بغیر همیشه ځان ته غواړو الله نه ځان ته خیر هم محفل ته مې سلام ده هم محفل ته مې سلام ده
ځکه ځان خلک ښه وینم محفل ته مې سلام ده ځکه خلک ځان ښه وینم او زه په زړه غمجن یم ځکه ټول خلک غمجن وینم او بس که لرکدره په دې صبر شه نور خوی نشي بس که لرکدره په دې صبر شه نور خوی نشي بس که لرکدره په دې صبر شه نور خوی نشي ټولو ته به فکر وکړي ټول جهان ته فکر وکړه په قیمت کې چې مختور نشي ټول جهان ته فکر وکړه په قیمت کې چې مختور نشي او محفل کې خلک ډېر دي محفل کې خلک ډېر دي خپل جانان پکې نه وینم محفل کې خلک ډېر دي خو جانان پکې خپل نه وینم زه په زړه غمجن یم ځکه ټول خلک غمجن دي جانانا راشه که دیدن کړې جانانا راشه که دیدن کړې وروستې تنبې را باندې ږدي فنا یې کړمه ګرانو ملګرو دا و موږ سره لال قدر صاحب چې تاسو په پټ لالونو کې واورېده ګرانو ملګرو تربل پټ لالونه درنه غواړم اجازت چې هر ځای ښاد اوسئ آباد اوسئ په لوی الله مو سپارم د لوی الله